أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. مخکې آیت کې تاسو ته وویلو چې لیس البر د دغې آیت چې دی د سورې بقرې د اخره پورې دې ته به نوم کېږدو ابواب البر یا د نیکو بحث دی. بیا پرون پکې چې دی غټې د شریعت چې دی یعنې غټ غټ احکامات چې هغه اعتقادیات او عقیدې برابرې وه. بیا چې دی مالي عبادت هم ذکر شو او دغه شانتې معاملات هم د ذکر شول او د اخلاقو ذکر هم وشو چې الله پاک چې دی مسلمانانو ته تعلیم ورکوو چې د هغو چې دی یعنې د هغو اخلاق به هم صحیح، عبادات به هم صحیح، معاملات به هم صحیح او عقیده به هم صحیح. نو بیا دلته اوس جزي ته یعنې اوس په یو جز راځي د نیکۍ کارونه. یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ای مؤمنانو په تاسو باندې فرض کړی شوی دی القصاص، قصاص فی القتلى په باره د مقتولینو کې. مقتولین یعنې هغه کسان چې قتل کړی شي، چې څوک قتل کړی شي نو د هغو په بدله کې چې دی په تاسو باندې قصاص فرض کړی شوی دی چې بل به هم د هغې په بدله کې قتلولی کېږي. قصاص څه ته وایي؟ اوس قصاص په معنا راځي د برابرۍ یا په باره د قطع راځي د کټ کولو، او قصاص ته قصاص وایي هم دغې دی چې په قصاص کې چې دی کټ کولی، یو انسان چې بل قتل کړي نو بیا دی کټ کولی کېږي، دی وژلی کېږي. او یا دا په معنا د برابرۍ باندې قصاص په معنا د برابرۍ، او قصاص ته قصاص ځکه وایي چې په دې کې برابري کولی کېږي، یعنې چې یو کس بل کس قتل کړي نو د هغه په بدله کې دی قتل کړی شي نو برابري وکړی شي. الله پاک فرمایي چې په تاسو باندې قصاص فرض کړی شوی دی په باره د مقتولینو کې، یعنې چې څوک قتل کړی شي نو د هغه اولیاو ته دا اختیار دی کوم ورثه چې لکه مثال زوی، پلار، تره، رور، لمسی، نیکه او د وراره، دا اولیای د انسان، دې اولیاو ته دا اختیار دی چې دې مطالبه وکړي د څه هغه بل کس خو مړي، کوم کس چې یا خو مړ شوی لیکن د قاتل نه دا مطالبه وکړي چې یا زمونږ د دې مړي په باره کې د ده نه څه بدله واخیستل شي. اوس قصاص چې دی دا په کم جرمونو کې نو قصاص په هغه جرم کې به چې هغه عمد وي، قصدن کړی شوی، هر هغه قتل یا هر هغه زخم چې هغه په قصد باندې بل انسان ته ولګولی شي، یو په قصد بل دا چې په هغې کې مواصلت او برابري ممکن وي. لکه مثال په طور یو کس بل کس قتل کو نو په بدله کې به دا کس قتلولی کېږي، خو شرط دا دی چې دې کس په قصد باندې قتل کړی، بل دا په دې کې برابري ممکن ده، هغې قتل کړی دی دې هم قتل کړی شي. بعضې داسې زخمونه چې په قصد باندې لیکن برابري پکې نه کېږي نو په هغې کې به قصاص نه راوستل کېږي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی د یو سړي ګوته یې کټ کړه او دا دوه ګوتې ورسره د دې کټ کېدو سره دا دوه ګوتې شلې شوې نو په دې کې به اوس قصاص نه اخیستل کېږي. که د یوه ګوته کټ شوی وی نو د یوې ګوتې په مړوند کې یې کټ کړه، په مړوند کې که دا کټ کړي نو دا بله به هم کټ کوله په قصاصا، لیکن چونکې دا دوه سره شلې شوې اوس داسې اله شتی نه چې یوه ګوته کټ کړي او دوه شلې کړي، داسې شتی نه نو برابري نه راځي. نو قصاص په هر هغې زخم یا په قتل کې چې په هغې کې برابري کولی کېږي، یعنې دا بل انسان د حق عمره بدله اخیستلی کېږي نو په هغې کې به قصاص وي. بل دا چې کله زخم یا قتل په قصد باندې کړی نو په دغې صورت کې به قصاص اخیستی کېږي. باقي دا شریعت سزاګانې چې دي هغه په درې قسمه دي، یو قصاص دی، یو حدود دي، بل دغه دي تعزیرات. قصاص د هغې بیان وشو چې قصاص چې هغه یو کس بل کس چې دی قصدن قتل کړي او په زخم کې برابري ممکن وي نو د هغه مقتول د چا چې څوک چې قتل کړی د هغه اولیا او ورثه راولي او دا بل کس نه چې دی مطالبه وکړي، حکومت وخت یې پېښ کړي او دا بل نه چې دی کله چې اسلامي قانون دا بل نه قتل کېږي د قصاص وایي. دویم قسم د شرعي سزا ده هغې ته وایي حدود. حدود دا د حد جمع دی، هغې کې هم د منې معنی راځي، او حدود هغه سزاګانې چې الله پاک د هغې وضاحت کړی یعنې الله پاک رالیږلي. لکه مثال په طور باندې زنا ده، اوس چې زنا وکړه نو الله پاک د هغې په باره کې قرآن مجید کې څه فرمایي؟ الزانیة الزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، چې دې له به 100 کوډې ورکوي نو دا حد دی، دا الله پاک دا تعیین کړی چې بس چې زنا وکړی شوه او شادي شوده نه وي نو ده له به 100 کوډې ورکولی کېږي. دغه شان چې غلا یې وکړه نو د ده به څه لاس کټ کولی کېږي. دا څه دي؟ دا حدود دي. او دریم قسم یې تعزیرات چې د هغې حد مقرر نه وي بلکې امیر المؤمنین یعنې د ملک چې څوک مشر وي بادشاه بلکې د اسلامي ملک اسلامي ملک او امیر المؤمنین نو
د سزا تعیین چې هغه سزاګانې چې په هغې کې د شریعت په طرفه سزا نه وي داسې جرمونه وي نو هغه چې دی هغه امیر المؤمنین د هغې تعیین کړي په هغې کې قسمه قسم سزا رد شي مثال په طور هغه وایي چې جلاوطني کې د ملک نه وباسي دغه سزا به قبولوي یا دیوالې پرې راوغورځوي یا نور څه سزا یې ورته خپل 100 کوړې وله ورکړي 100 چې دی 80 کوړې وله ورکړي هغه تعزیر په هغې کې څه حد مقرر نه وي نو دا 3 قسمه سزاګانې دي فرق پکې دا دی چې قصاص چې دی په دې کې حق الله هم دی او حق العباد هم دی لیکن حق العباد په دې کې غالب دی یعنې د الله پاک هم په قصاص کې د قصاص کې د الله پاک حق هم دی او د بندګانو هم حق دی لیکن د بندګانو حق پکې غالب دی یعنې یو کس چې بل کس مړ کړي د دې بندګانو دا چا چې کس مړ کړی شي د دې حق په دې کې غالب دی که دې غواړي نو معاف کولی هم شي په قصاص کې دا خبره ده په دې کې د بندګانو حق غالب دی یعنې دا زیات حق د بندګانو دی نو دغې وجې بندګانې معاف کولی هم شي او په حدودو کې کوم چې الله پاک هغه کومې سزاګانې مقرر کړي نو په هغې کې حق الله غالب دی که بنده وغواړي چې هغه معاف کول وغواړي نو نه شي معاف کولی لکه مثال په طور باندې چې غلا وکړه یا چا زنا وکړه او عدالت ته خبره نه ورسېده دې نه مخکې خبره پټه کړه خو جدا خبره ده لیکن عدالت ته خبره ورسېده او فیصله پرې وشوه چې اوس په دله چې دی زنا کړې دله به 80 کوړې ورکولی کېږي اوس که یو کس وایي چې یاره دله دې نه ورکولی کېږي نو دی نه شي معاف کولی دغه دا د الله پاک ته طرفه سزا ده په هغې کې حق د الله غالبه دی بس هغه به ورکړلی کېږي او په قصاص کې دا قاعده ده چې په دې کې اگر چې بچا باندې قصاص ثابت شي او حکومت پرې دا فیصله وکړي چې دی به قصاصاً قتلولی کېږي لیکن که بیا هم دغه خلک معاف کړي دا کم چې د چا چې د کوره چې قتل کړی د ده د اولیاء او ورثه راولګي چې لکه مه یې قتلوئ نو بیا به هم معاف کولی کېږي او حدود نه معاف کولی کېږي او درېیم قسم د تعزیراتو چې هغه امیر المؤمنین ورکوي نو په تاسو باندې فرض کړی شوی دی القصاص برابري فی القتلا په باره د مقتولینو کې چې څوک قتل شي قصدن قتل شي او مماثلت ممکن وي برابري پکې ممکن وي نو دا بل چې دی دی به هم څه دی قصاصاً قتلولی کېږي الحر بالحر آزاد به قتلولی کېږي په باره د آزاد کې یعنې که یو آزاد کس راولګېدو او بل آزاد کس یې مړ کړو نو دا بل آزاد کس چې دی دا چا چې وژلی دی پکې قصاص کې قتلولی کېږي والعبد بالعبد او غلام به د غلام په بدله کې دی قتلولی کېږي والانثى بالانثى او ښځه به د ښځې په بدله کې څه دی قتلولی کېږي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف بس چا ته چې معافي وکړی شو د هغه د ورور د طرفه شیء د څه شي فاتباع بالمعروف نو دی دې تابعداري وکړي په دستور مطابق و اداء الیه باحسان او ادا دې کړي ده ته په ښې طریقې سره دا بل صورت مرسته وکړي په قصاص کې انسانانو ته اختیار شته که یو انسان د خپل مړي قصاص معاف کوي او ورثه اولیاء راولګي او معاف کوي نو معاف کولی شي نو که چا ته معافي وکړی شو د خپل ورور طرفه مثال په طور یو کس ولګېد بل کس یې مړ کړو او د هغه چا څوک چې مړ شوی دی د هغه کور والا ولګېد لکه چې مونږ یې معاف کوو چې چا ته معافي وکړه خو معافي مطلقاً ونه کړه یو خو داسې معافي ده چې لکه مونږ بیخي معاف کړی د سره او د څه نه الولو دا هم یو صورت دی بل دا لکه مونږ ته قصاص معاف کړو خو دیت به راکړي د په هغې بدله کې چې خون بها چې ورته وایي یعنې کومې پیسې وغیره شی ده نو چې چا ته دا معافي وکړی شوه څه شي یعنې هغه ته معاف کړو چې لکه مونږ ته به قتلولی کېږي نه لکه مونږ له به دومره پیسې راکړي یو خو دا ده چې په منځ کې څه پیسې توی شوې چې لکه مونږ به دومره پیسې مونږ له راکړي چې بس ته معافي بل دا چې شریعت چې لکه مونږ له به دیت راکړي نو اوس دا دیت چې دی نو فاتباع بالمعروف پکار دا ده چې څوک یې الي یعنې هغه د چا د کوره چې قتل کړی شي د هغو ورثه هغو دې هم په ښې طریقې سره مطالبه کوي یعنې داسې بلکل ورپسې کېږي نه څنګه چې عام طور خلک د خلکو نه پیسې لري په دغه طریقه دې والي و اداء الیه باحسان او د چا چې قتل کړی دی دله هم پکار ده چې په صحیح طریقې سره یعنې ټول ټال مټول پکې نه کوي بلکې هغو سره ښه وکړل چې معاف یې کړو د خپل دغه نو دې ورته د پیسې او دغه ورکړي اوس د دیت څه دی اسلامي شرعي دیت چې دی نو هغه یو خو زمونږ د حکومت دغه یې که نه خو د هغه په حساب نه معلوم دی خپل چې دی د شریعت نه علاوه خپل قانون دی زمونږ په حکومت کې خو چې دی د الله پاک حکم نشته خو بل د پارلیمنټ حکم دی یعنې اصل کې د الله پاک د طرفه خو ټول احکامات رالېږلی شي لیکن زموږ په حکومت کې بلکې اکثري ممالکو کې د دې دغه خو نشته خاص کر په پاکستان کې د دې خو وایي ان الحکم الا لپارلیمنټ د دې خو صرف د پارلیمنټ د آئین چې دی کوم حکم یې هغه منلی نو اوس دیت څه دی نو دیت زر اوښان دي که چا څوک معاف کړو نو هغه په بدله کې بیا څه دی زر اوښان به ورکوي او 100 اوښان دي او 10,000 درهم دي یعنې او درهم چې هغه د سپینو زرو او 1000 دینار دي هغه د سرو زرو یعنې دیت چې بیا دی نو یا په دغې 3 قسمه دی یا به 100 اوښان ورکوي یا به 10,000 درهم ورکوي یا به 1000 دینار ورکوي نن سبا تقریبا د دې نه راځي 2125 دي که څو
تولې سپین زر کې راځي 2325 تولې سپین زر د هغې قیمت راځي دا به دیت ورکوي. نو په کار دا نه وي چې دا چاته معافي وکړی شي د خپل ورور سره به چې یرګه موږ معاف کړی نو په صحیح طریقې سره دا معاف کړي. او ذلک تخفیف من ربکم ورحمه او دا معاف کول چې دي دا اساني د ستاسو د رب د طرفه او رحمه او مهرباني ده. دا خو د الله پاک د طرفه که اوس الله پاک داسې قاعده رالیږلې وه چې هغه چا څوک قتل کړو معافي پکې نشته که دا خلک یې معاف کړي دا کور والا هم به نه معافي. نو دا خو ګوره الله پاک په تاسو اساني راوسته یعنې اختیار یې هغه اولیاو له ورکړی دی ورثه وله اختیار ورکړی که هغوی معاف کړي نو معاف کېږي. نو دا په تاسو باندې د الله پاک د طرف سره اساني ده ورحمة او مهرباني ده دا معافي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم بس چا چې بیا تجاوز وکړو وروسته د دې نه نو فله عذاب علیم د هغه لپاره دردناک عذاب دی. تجاوز د څه مطلب چې چا معافي وکړه لکه موږ معاف کړی دومره پیسې راکړه یا موږ معاف کړی او د معافۍ نه وروسته هغه خو په معافۍ په هغه کې تا واچو یعنې په دغې هغه ته خو دا دغه وشو چې زه دې معاف کړی ما نه اوس بدله لري او د هغې نه وروسته ته راولګي او بیا په پټه باندې قتل کړي هغسې په ظاهره کې د ځان سره ملګری کوي چې ما معاف کړی بیا قتل کړي نو بیا د دې اجازت نشته یا به یې نه معاف کړي او چې معاف دې کړو نو وروسته بیا په دې کې به ګوتې نه وایي بلکې بیا چې دی به د الله پاک به یې پرېږدي فله عذاب علیم او د ده لپاره څه دی دردناک عذاب دی چې بیا وروسته چې دی په دوکه باندې چې اول به یې معاف کړی وي او وروسته چې دی بیا یې قتلوي. دې آیت کې چې دی ګوره الله پاک ذکر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى چې آزاد د آزاد په بدله کې غلام د غلام په بدله کې ښځه د ښځې په بدله کې. د دې مطلب دا نه دی چې صرف آزاد کس چې دی یعنې یو سړی آزاد و چې هغه بل کس قتل کړو چې دی به قتلولی کېږي غلام به د غلام به ښځې د ښځې. د دې مطلب دا نه دی چې اوس ګوره یو سړي قتل وکړو ښځه یې قتله کړه دی به نه قتلولی کېږي بلکې دی به قتلولی کېږي. دلته خو اصل کې برابري ممکن ده خو د آیات الله پاک داسې مقابلتن ولې ذکر کړی چې آزاد د آزاد په بدله کې غلام د غلام په بدله کې او ښځه د ښځه په بدله کې. اصل کې دا د دې شانې ورود ده چې د جاهلیت په زمانه کې دوه قبیلې د جاهلیت په زمانه کې نو د یو بل کې جنګ وشو نو له دواړو طرفونو یعنې دواړو قبیلو نه چې دی آزاد خلک په هغه وخت کې غلامان هم وو که نه نو آزاد خلک هم مړه شول او ښځې پکې هم مړې شوې او سړي پکې هم مړه شول. نو چې کله بیا اسلام زمانه راغله نو دوی لا خپله فیصله نه وکړي یعنې خپل له یو بل نه بدلې نه وي اخیستې یعنې فیصلې په یو بل کې نه وکړي چې ډایرکټ د اسلام زمانه راغله او دې قبیلو اسلام قبول کړو. چې کله اسلام قبول کړو دوی بیا د یو بل نه مطالبې شروع کړې هلکه زموږ دومره کسان تاسو وژلي دي د هغې په بدله کې به تاسو قصاصا قتلولی کېږئ. نو په دې کې چې کومه قبیله طاقتوره وه او شان و شوکت والا وه هغې دا مطالبه وکړه وایي موږ به هله راضي کېږو چې زمونږ د غلام په بدله کې به ستاسو آزاد کس قتلولی کېږي او زمونږ د ښځې په بدله کې به ستاسو سړی قتلولی کېږي. نو الله پاک د هغو د رد دپاره دا آیت رالیږلی چې دا آزاد به د آزاد یعنې الله پاک دا وفرمیل چې اصل مسله خو دا ده چې قاتل به قتلولی کېږي. دا اوس خبره نه شوه چې د یوې قبیلې والا وي چې د زمونږ د ښځې په بدله کې به ستاسو سړی قتلولی کېږي او زمونږ د غلام په بدله کې به ستاسو آزاد. الله پاک دا فرمایي چې اصل کې خو به قاتل قتلولی کېږي د هغه په بدله کې بل کس قتلول دا خو ظلم دی. شریعت خو ظلم نه خوښوي چې قتل به یو کس کړی او قتلولی کېږي او بل کس بلکې الله پاک فرمایي چې چا قتل کړی هغه به قتلولی کېږي. بیا برابره خبره ده که سړي ښځه قتل کړه او که ښځې سړی قتل کو او که غلام ولګېد آزاد سړی قتل کو او که آزاد سړی ولګېد غلام قتل کو په هر صورت کې چې دی د بل نه مسلې قتل بدله اخیستی کېږي. او د هغې کې قرآن مجید په دې بل آیت کې د هغې وضاحت دی چې ان النفس بالنفس چې نفس چې دی دا به نفس په بدله کې قتلولی کېږي. په دې کې دا تعییدات نشته چې یو سړی طاقتور دی چې هغه به چې دی د کمزوري په بدله کې نه قتلولی کېږي یا ښځه ده چې د سړي په بدله کې باید نفس د نفس په بدله کې دی یعنې چې چا قتل وکړو هغه به د هغې په بدله کې قتلولی کېږي لیکن هغه کس به قتلولی کېږي کم کس چې قتل کړی نو هغو چونکې غلطه مطالبه کوله هغو پکې دا نه کولی کېږي چې زمونږ د فلاني چې قتل کړی دی به قتلولی کېږي بلکې هغوی بس وایي زمونږ د ښځې په بدله کې به ستاسو سړی قتلولی کېږي زمونږ د غلام په بدله کې به ستاسو آزاد کس. نو الله پاک د هغې تردید رد فرمایلی چې دا خبره غلطه ده په دغې طریقې ذکر کړی. نور مطلب دا نه چې دا نور به نه قتلولی کېږي وایي چې چا هم قتل وکړو که هغه هر څوک وو که کمزوری وو که مالدار وو که غریب وو که ښځه وو که سړی بل د هغې په بدله کې به قتلولی کېږي. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. په دې خو وضاحت وشو چې چا چې تجاوز وکړو یعنې معافي وکړه د هغې نه وروسته بیا سړی قتل کړو دا د دې لپاره دردناک ده. ولکم فی القصاص حیات الله پاک فرمایي ستاسو دپاره په قصاص یعنې په دې برابرۍ کې په بدله اخیستو کې څه دی حیات زندګي ده. ګوره الله پاک فرمایي په دې کې زندګي ده. څنګه زندګي ده؟ ګوره یو سړي جرم وکړو قتل یې وکړو او یا یو سړي څوک زخمي کو د ده نه چې دا که بدله اخیستی کېږي نو دی کې زندګي ده. په ظاهر کې خو دا قتلول دي یو کس بل کس قتل کو نو هغه چې ته به دوباره قتلی خو دا خو ته الټه خلک ختمی نو زندګي پکې څنګه ده؟ زندګي پکې داسې ده
چې تا یو کس هم قتل وکړ او هغه د شرعي سزا ورکړه په ګراوند ته دې راوغوښتو یا داسې یو غټ میدان ته او د ټولو خلکو په مخ کې دې دا قتل کړو نو په دې کې خو دا چې دغې مجرم ته دا د تربیت میلاو شي چې دا چې دی نو که چېرته د زخم مخه مې چاته لګولی نو دې مجرم نه چې لاس کټ کړی شي هغه زخم بدله ترې واخیستلی شي یو خو ده ته نصیحت حاصل شي چې ګوره دا کار چې دی غلط دی په دې کې ما دا سزا دی بیا دا کار نه کوي بل دا ټولو خلکو ته چې دی په دې کې چې دی نصیحت او دا واز چې دی ګوره که دا چل چا وکړو نو دی به صحیح قتلولی کېږي نو ظاهره کې خو یو کس خو به لاړ شي دی بدله کېږي چا قتل وکړو نو هغه به قتل کړی شي لیکن د عام خلکو دپاره په دې کې زندګي ده او بالفرض دا حقیقت هم دی که چېرته شرعي سزاګانې شروع شي لکه څنګه چې زموږ نن سبا واردات څومره سیوا دي د ورځې په یوه صفر د سواد حالات ولټوه کېدای شي چې د ورځې د 3 قتلونه کېږي که چېرته شرعي سزاګانې وي نو یقینا چې موږ به صرف د دې خبرې اورېدې مشرانو به صرف واقعیت بیانول یا به موږ چېرته زموږ په زمانه په دې دومره عمر کې به زموږ په وخت کې یا شوي یا نه بلکې موږ د مشرانو نه قصې اورېدې چې په فلاني وخت کې چې دی داسې یو کس قتل کړی شي او هغه بیا بل ګروپ ته راوسته او قتل یقینا چې دا به د اورېدو خبرې وي دا الله پاک ځکه فرمایي ولکم فی القصاص حیات چې په قصاص یعنې تاسو چې یو کس بل کس قتل کړي او دا بل چې قتلولی کېږي په دې کې څه دی حیات زندګي ده زندګي پکې دا ده چې یو کس خو به قتل کړی شي لیکن چې دی په لکونو او په اربونو خلک به د دې نه عبرت پالي نو صفا خبره ده ځکه چې شرعي سزا متعینه ده که قصد قتل کو د هغې بدله کې به قتلولی کېږي نن سبا د ولې زیات دي دا قتلونه چې د هغو ته پته ده چې زموږ قتل نشته بلکې څومره چا پیسه ډېره زر ولګوه هغه دومره زر ازادېږي د دغې وجې دی نن سبا چې دی دا قتلونه سیوا دي نو حیات پکې دا رنګې دی چې نور خلک چې دی د هغې نه به چې دی منع شي او د دغې شرعي سزاګانې چې څومره هم دي هغه څه دي هغه زواجر دي یعنې هغه منع کوونکي دي نورو لره د دغې سزاګانو یا اولي الالباب ای عقلمندو خو دا خطاب چا ته دی عقلمندو ته دی چې په قصاص کې زندګي ده لیکن چې عقلمند پوهېږي که نه چې په دې خو پوهېږي چې په دې کې زندګي ده اوس بعضې روشن خیاله خیاله کوي آزاد خیاله وایي دا څنګه خبرې دي وایي دا څنګه پکې زندګي ده یو کس چې دی قتل شي او بل پکې ته قتلی دا خو الټه دي بل مړ کړو نو هغه خپل هغه آزاد خیالي کوي او هغو د شریعت په ډېرو مسلو کې نن سبا دا رواج ډېر سیوا شوی دی وره وایي وره دا څه پابندیانې دي ملانو لګولي او دي تنګ نظره دي او دا دي او مثال په طور داسې لکه زه به یې داسې ووایم هلکه ښځه به د سړي سره ولي نه کېږي او سړی به د ښځې سره ولي ګپ نه لګوي او یو شان تعلیم به ولي داسې دی او یو بل ته به ګوري ولي دا هم انسان دی او دا هم انسان دی دا د هغو خپل آزاد خیالي ګوره شریعت چې دی نو د شریعت خو خپل حدود او بیا چې کله اخر حالت ته خبره ورسي نو هغه هم په دې خفه چې دا ولې دې چل شو لیکن هغه خپل دا دغه کوي نو د عقلمندو دپاره خلاصه ده چې د عقلمندو دپاره چې دی د عقلمند سړی په دې پوهېږي چې په دې شرعي سزاګانو کې چې دی زندګي ده او په دې کې خیر او دغه دی لعلکم تتقون او دا د څه دپاره دي تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ یعنې تاسو د دې نه چې دی بچ شئ ځان وساتئ ظاهره خبره ده یو سړي ته پته ولګي وروره دا عام قانون دی یو قتل وکړو هغه ډایرکټ قتل کړی شو بل قتل وکړو هغه ډایرکټ قتل کړی شو بل قتل وکړو هغه ډایرکټ قتل کړی شو څوک دا منظري نه د چا اشنا هم بیا دغه نشي کولی لعلکم تتقون د دې لپاره دی دا قصاص د دې لپاره چې تاسو ځان بچ وساتئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص فی القتلى په باره د مقتولینو کې یعنې هغه کسان چې قتل کړی شي الحر بالحر آزاد د آزاد په بدله کې به قتلولی کېږي والعبد بالعبد او غلام به د غلام په بدله کې والانثى بالانثى او ښځه به د ښځې په بدله کې قتلولی کېږي فمن عفي له پس چا ته چې معافي وکړی شوه من اخیه د هغه د رور د طرفه شیء د څه شي فاتباع بالمعروف تابعداري دې وکړي د دستور مطابق واداء الیه باحسان او ادا دې کړي ده ته په ښه طریقه ذلك تخفیف من ربکم ورحمه دا اسانی ده ستاسو د رب د طرف نه ورحمه او مهرباني ده ومن اعتدى پس چا چې تجاوز وکړو بعد ذلك وروستو د دې نه
وله عذاب أليم هغه لپاره دردناک عذاب دی. ولکم فی القصاص او ستاسو لپاره په قصاص کې حیات زندگی ده یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچ شئ. صدق الله.